د ښځو د لا ځپنې په پار د اسلامي امارت د امیر المؤمنین ملا هیبت الله لخوا تازه پارمان خپور شوی. دا ځل یې ښځې نورې هم په دغه نوي پارمان وځپلې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت امیر المؤمنین په یو تازه فرمان کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو کړۍ نور هم راتنګه کړه. د اسلامي امارت امیر المؤمنین ملا هیبت الله په خپل تازه حکم کې د اسلامي امارت د ښوونیزو بنسټونو مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې نور ښځو ته په ځانګړو روغتیایي زده کړیزو بنسټونو کې هم د روغتیایي زده کړو اجازه نشته او د تړلو امر یې ورته کړی. له دغه حکم سره سملاسي د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې نور په افغانستان کې یو ښوونیز بنسټ هم د افغانو ښځو او نجونو روغتیایي زده کړو په پار اجازه نه لري. د یادولو ده چې که څه هم د اسلامي امارت امیر المؤمنین ملا هیبت الله پر کابل له واکمنېدو وروسته د افغان نجونو پر وړاندې د لوړو زده کړو تنبیه تړلې وي او یوازې د روغتیا په برخه کې په لږو ځانګړو ښوونیزو بنسټونو کې یو شمېر ښځینه زده کړیالانې پر زده کړو بوختې وي، خو هغه یې هم نن وتړل. د یادولو ده چې دغې پرېکړې یو ځل بیا په خواله رسنیو کې د افغانانو ترمنځ تاوده بحثونه پارولي او د اسلامي امارت له امیر المؤمنین څخه پوښتنه کوي چې ولې له افغان ولس سره داسې بنسټیزه دښمني کوي په داسې مهال کې چې په نړۍ کې هیڅ واکمن له خپل ولس سره داسې دښمنانه چلند نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر فولکر تورک پر اسلامي امارت غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په اړه توپیري تګلاره دې لغوه کړي. هغه په یوه ویډیو کې وایي چې د افغان نجونو او ښځو د کار، وینا، زده کړو او کاري خپلواکي محدوده شوې ده. ترک د اسلامي امارت له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه په ملي کچه پر نیم ولس ظلم بللی دی. اسلامي امارت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د زده کړو، کار او ټولنیز فعالیت په برخه کې بندیزونه لګولي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.